رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو، په دې هیله ستاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ د نن ورځې د تجوید درس ته بیا هم ښه راغلاست. زموږ د تجوید درس نن د 19 آیت نه ده تر 20 آیته پورې. لکه د نورو خپرونو په څیر به لومړی زه تاسو ته تلاوت کوم او بیا به یو آیت تاسو ته په تجوید سره تعریفوم. په دې هیله ستاسو تیر درسونه زده کړي اوسي او د درس هم خپل آمادګي ولرئ. زه تاسو اوس دا درس وړاندې کوم. نو اوس راځو خپل تلاوت پیلوو. تاسو دغه تلاوت د خپل د زړه په غوږونو یې واورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قدرمنو لیدونکو، دا و دوه آیته چې ما تاسو ته تلاوت کړل. اوس به زه تاسو ته یو آیت په تجوید سره تعریف کړم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق را قاف تفخیمه یعنی ډکه ده کیږي. یخطفو خا ډکه، توا هم ډکه، ځکه دا ډک حروفونه دي. ابصارهم با کې قلقلې صغرا کیږي یعنی وړه قلقله کیږي. صوات تفخیمه ده کیږي. را هم تفخیمه ده کیږي. ها حلقي حروف ده د حلق له اوله حصې څخه ادا کیږي او دلته وقف لازم هم کیږي، یعنی موږ باید خامخا دلته ودرېږو. کلما اضاء لهم، کلما دلته لام مشدد ده سخته ده کیږي. ما دلته دوه نیم حرکته کش کیږي. مد منفصل راغلی ده. اضاء دوه ډک، پنځه نیم حرکته کش کوو، مد متصل کیږي. لهم هم کې ادغام باغونه کیږي. ها د حلق له اولې حصې څخه مشو آسانه وایو، شو کې مد لین کیږي. فيه یا مده حروف ده کش کیږي. ها د حلق له اوله حصې څخه. و اذا اظلم دال د زبې له څوکې نه دلته مد منفصل کیږي، دوه نیم حرکت یې پورته کش کوو. اظلم زوی تفخیمه ده کیږي. علیهم عین د حلق له اخره حصې څخه لای کې مد لین کیږي. ها د حلق له اوله حصې څخه ځکه دا حلقي حروفونه دي. قامو قاف ډکه ده کیږي یا تفخیمه. مو واو مده حروف ده کش کیږي. دلته موږ بیا وقفه لازم کوو. ولو شاء الله ولو کې مد لین کیږي. شاء شین تفشی حروف ده. شاء دلته پنځه نیم حرکت جګو ځکه دلته مد متصل کیږي. الله د الله لفظ ډکه ده کیږي. لام کې لام هم تفخیمه ده کیږي او هم مد مقصوره پکې کیږي، یعنی د یو الف اندازې کې درته پورته کش کوو. ها د حلق له اولې حصې څخه لذهب دال د زبې له څوکې نه ها د حلق له اولې حصې څخه بسمعهم عین د حلق له اخره حصې څخه ها د حلق له اولې حصې څخه. و ابصارهم دلته اب کې بیا قلقلې صغرا کیږي یعنی وړه قلقله کیږي. صوات ډکه ده کیږي تفخیمه. ریهم ها د حلق له اولې حصې څخه وقف لازم. ان الله ان کې غنه کیږي. الله د الله لفظ ډکه ده کیږي. ها د حلق له اولې حصې څخه. علا عین د حلق له اخره حصې څخه. لام کې مد مقصوره راغلی یعنی د یو الف اندازې کې درته پورته کش کوو. کل سخته ده کیږي، مشدده ده. شیء کې مد لین کیږي. کې اخفا کیږي. قدیر قاف تفخیمه ده کیږي یا مده حروف ده کش کیږي او دلته تنوین ساقط کیږي ځکه چې دلته آیت پوره سوی ده. یو ځل بیا تاسو ته ووایم
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم آمين يا رب العالمين.